افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق. دا آیت کریمه په اعتبار د جزء ثانی يسمعون كلام الله ثم يحرفونه مرتب ده په آیت سابق باندې ثم قسد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره. وستاسو زړونه هغه کلک شول فهي كالحجاره کان غوندې کلک شول. کله چې زړه کلک شي مسخ شي نو هغه دی الله پاک سبحانه وتعالى کلام کا اوري هم بیا چې کوم حقيقي مراد دی الله نه پغي عمل کوي نه دغه تشریح کوي نه دغه نشر کوي بلکې کوشش دې کوي چې حقيقي مراد دی الله پاک مسخ کوي او دغه یو غلط تشریح وکړي او خلق ته غلط تصویر وړاندې کړي. د آیت کریمه جزء اول افتطمعون ان يؤمنوا لكم تسلی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته او د يهودو په باره کې دا جمله افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان دا بالکل داسې ده لکه د مشرکین باره کې چې الله فرمایلی ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کافران کته یراوی او کنه یراوی لا يؤمنون دوی ایمان نه راوړي. دلته هم رسول پاک صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې ته توقع مه لره چې دا خلک ستاسو تصدیق به وکړي ایمان به راوړي ځکه د قرآن کریم نه وړاندې دوی سره اسباب د ایمان موجود و. کلام د الله پاک په هغې کې تصدیق د پیغمبر علیه السلام موجود و. په کار خدا و چې دوی د پیغمبر علیه السلام تصدیق ته ذهناً د مخکې نه تیار و او چې څنګه رسول پاک صلی الله علیه وسلم راغی دوی فوراً د رسول الله تصدیق کړی ولم یفعلوا دا کار یې ونه. لہذا د دوی نه مزید دغه توقعات ساتل نه دي پکار. افتطمعون صيغه د جمع ده او د دې تطمعون صيغه د جمع مصدر یا عام مسلمانان او صحابه کرام دي او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ده چې صحابه کرام شي بیا خو څه اشکال نشته ځکه صحابه کرام ډیرو او صيغه د جمع د ډیرو لپاره استعمال کیږي او که رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد شي یا خو صيغه د تطمعون جمع ده او د جمع صيغه د مفرد لپاره نه استعمالېږي نو دا څنګه استعمال شو؟ سوال چې د واحد لپاره صيغه د جمع د تعظیم په بنیاد باندې استعمال خو شایع او ذائع او مشهور انا انزلناه انا اعطيناك انا خلقنا بار بار الله پاک د ځان نه تعبیر په صيغه د جمع سره کوي او البته علما فرمایي چې الله پاک واحد ده دغه او تعدد نشته نه په اعتبار د ارزو چې دای کول شي ځکه خو ورته احد وای نه په اعتبار د افرادو چې دای کولی شي ځکه خو ورته واحد وای نو په الله پاک کثرت د سرشتانه بیا څنګه الله پاک صيغه د جمع ځان لپاره استعمالوي نو البته دوی جواب کوي چې دا صيغه د جمع د تعظیم لپاره ده د تکبر لپاره ده صيغه د جمع الله پاک ځان لپاره استعمالوي خو بیا بعض علما فرمایي چې صيغه د جمع چې د تعظیم لپاره استعمالېږي دا مختص ده د متکلم سره د غائب لپاره صيغه د جمع د تعظیم لپاره نه استعمالېږي مخاطب لپاره صيغه د جمع د تعظیم په خاطر باندې نه استعمالېږي بار بار قرآن کریم کې پیغمبر علیه السلام الله پاک ذکرې رسول پاک مخاطب ګرځولای او صيغه د مفرد ورته استعمال انا ارسلناک تمونګه استوره
دغه شان بار بار انزل الیک ما انزل من قبلک اس کا د تعظیم د پر صيغه د جمع د مخاطب د پر استعمال دی خدته به جمع پکا ان ارسلناکم موږ تاسو استولی لیکن علامہ علوسی رحمه الله فرمائے صاحب د روح المعانی فرمائے چې دا خبره صحیح نه ده نه په دې باندې چا سره دلیل موجود ده چې صيغه د جمع د تعظیم په خاطر د یوازې او یوازې د متکلم د پر استعمالېږي او د مفرد مخاطب د پر نه استعمالېږي په دې خبره باندې دلیل نشته چنانچه دا فرمایي افتطمعون ان يؤمنوا لكم دا رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته خطاب ده او صيغه د جمع راغله د تعظیم په خاطر باندې خو پس دا بشي چې دا به موږ وایو دا نتیجه پر اخذ کو علامه علوسی رحمه الله د تحقیق نه چې صيغه د جمع د تعظیم په خاطر یو د دې اکثری استعمال یو د دې نفس استعمال نو نفس استعمال د مخاطب د پر هم کېږي او د متکلم د پر هم کېږي اما کثیر استعمال د تعظیم په خاطر باندې پیدا د متکلم لپاره کېږي بدام سے چې رسول پاک ته خطاب افتطمعون آیاتاسو توقع لري ان يؤمنوا لكم چې دوی په تصدیق وکړي دستاسو اعلان کې تاسو بعید خبره ده ولې وقد كان فريق منهم تحقيق سروای وغل منهم دوینا يسمعون كلام الله اوردي کلام د الله پاک ثم يحرفونه ثم د استبعاد عقلی د پرانه یو انسان چې د الله پر کلام واوري په کار خدا نه چې دای د تحریف نه او دای د هغه د مسخ کولو نه ډیر زیات اجتناب وکړي الله پر کلام نه ګوره یار عام د انسان کلام نه د عام ذات کلام نه د الله پر کلام د دې باوجود د تحریف کوي يسمعون كلام الله د اوري کلام د الله پاک د دې باوجود يحرفونه تحریف کوي اوس دغه دی وهم کوي الله فرمای وهم پیدا کیږي چیرې دوی دا تحریف کوي په کویږي باندې دی الله په کلام باندې کوی زکه به تحریف کوي به من بعد ما عقلوه ورست دې نه چې په اصلي مراد باندې کوی هم چې دا دی الله په اصلي مراد دې باوجود دا کار او بیا وهم پیدا شي چې الله په څه ګناه به نه یا به ګناه نه ورته معلوم وي وهم يعلمون اران کې دې په دې خبرې کوی ان ذالک جرم جسیم دا په ډېر لوی جرم دی غټه ګناه ده واذا لقوا الذين هغه وخت چې دوی مخامخ شي د هغه کسانو سره امنو چې ایمان وروړي ما د تویلو کمی بیماری چې را پیدا کیږي یعنی نفاق نه یو غټه بیماری پکې د جبن هم او د خوف یری جرأت نه راځي ولا خبره نشي کولای هغه د دوی جبن هم دلته ذکر کیږي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ چکل دوی مخامخ شي او کسانو سره آمنو چې ایمان وروړي ظاهرا و باطنا دا ایمان منافقانو راوړي ظاهرا و باطنا مخلص صحابه سره مخامخ شي قالوا بیا دوی وایي جبنا خوفا خوف ته وجوه جبن ته وجوه آمنا منگم ایمان روڑے دے و اذا خلا بازون چکل یوازی شی بازی دوی الى بازی بازونو سر قالو دا چا اقرار وکر چه آمنا دا چا دغو تخلق وائدانو اتحدثونهم اتبینون لهم ایتاسو صحابو تبینوئی بما با زیدک ما آغا حقانیت پیغمبر فتح الله علیکم بین الله لکم چه اللہ پاک تاستا بیان کرے دا چاچے ہوئے چه آمن زکستاسو پیغمبر واقعی پیغمبر
دا به چې کله هغه نورو خلکو سره یو ځای شو نو هغه نورو خلکو به ورته وایي چې موږ خو خبر شو چې مسلمانانو ته مو وایي چې آمن ستاسو په دغه پیغمبر مو ایمان وروړه دا به په حق نو آیا تاسو مسلمانانو ته د پیغمبر هغه حقانیت بیانوئ کوم حقانیت چې الله پاک تاسو ته بیان کړی د دې خو به بله نتیجه نه وي بلکې دا نتیجه به راوځي چې د قیامت په ورځ به دا خلک د ستاسو په خلاف باندې د الله تعالی په عدالت کې یوه مقدمه دایره کړي دا خو به د ستاسو عذرونه در ختم کړي که د قیامت په ورځ باندې الله پاک درنه پوښتنه وکړه چې پیغمبر باندې د ایمان ولې نه وراوړی نو خو ته به دا عذر وړاندې کړي چې ما ته پته نه وه چې دا واقعي پیغمبر دا عذر خو د خپله ختم کړ ځکه مسلمان به درته ووایي چې تا ته چې پته نه وایي چې واقعي پیغمبر دی ما ته دې ولې دا خو ما ته ویلي وو چې آمن مونږ ایمان راوړه او ستاسو پیغمبر په حق ده نو دروغ ولې وایي نو دا خلق به د قیامت په ورځ باندې تاسو سره حجت بازي وکړي او دلیل به در سره ووایي او د الله تعالی مخې ته به ملا جواب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ چې کله دوی مخامخ شي او کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی قالو دوی وایي آمنا موږ ایمان راوړی وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ چې کله یو طرف ته شي بعضې د دوی بعضو نورو سره تنها شي خپل منځ کې قالو هغه نور ورته وایي اتحدثونهم ایا تاسو اقرار کوئ دې مسلمانانو ته بما هغه حقانیت د پیغمبر فتح الله علیکم بین الله لكم چې الله بیان کړی دی تاسو ته د دې انجام به دا راوځي لیحاجوکم چې دلیل به در سره قایم کړي مقابله به وکړي په حجت کې چې ستاسو سره مناظره به در سره وکړي دا مسلمانان به په دغه عمل د تاسو باندې چې تاسو کوم اقرار وکړئ عند ربکم پنځ رب د تاسو افلا تعقلون ایا تاسو دومره عقل نه لرئ چې خپل دشمن ته د خپل ځان په خلاف باندې دلیل ورکوئ افلا تعقلون دومره نه پوهېږئ چې خپل دشمن ته د خپل ځان خلاف دلیل ورکوئ الله فرمایي چې دا صدقان وګوره دا بیا کا مخلوق وګوره دوی خو ذهن دا ده دوی ذهن چې دا ده چې نه کومګه اقرار وکړو د پیغمبر په حقانیت باندې بیا به دغه مسلمانان د قیامت په ورځ باندې الله پاک سبحانه وتعالى ته د دوی ایمان یا د دوی د علم باور ته معلوم دې خدا معنا ده چې گویا کې الله پاک د دې خبره وضاحت چې دغه يهودو ته پته ده چې د الله سبحانه وتعالى پیغمبر واقعي پیغمبر د دې خدا مطلب راوځي الله فرمایي چې گویا کې الله پاک ته د دوی د علم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حقانیت باندې د دوی د اقرار نه حاصل شو چې دوی مسلمانانو ته اقرار وکړ بیا به دا مسلمان د قیامت په ورځ باندې د دوی په خلاف باندې احتجاج وکړي نو الله پاک ته پته ولګي چې هو دا خو دوی ته پته وه چې دا واقعي پیغمبر ځکه چې دغه مسلمان ووایي چې ما ته دې ویلي او که بالفرض دغه یهودو نصارا مسلمان ته اقرار نه وای کړی او مسلمان د قیامت په ورځ باندې احتجاج نه وای قائم کړی یا به ګویا الله پاک ته پته نه چې دې خلکو ته معلوم ده چې دا واقعي پیغمبر نو الله پاک را قرباني کړي ما ته خو څه معلوم دي ظاهر او باطن دې ست معلوم دي پټ او ښکارا دې معلوم دي ذره ذره دې راته معلومه ده کته اقرار کوي د مسلمان تر مخ او کنه کوي ما ته پته ده چې ته پیژنې یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دا سی پیژنې لکه خپل ځمان چې پیژنې اولا يعلمون حمزه په مقدر داخله کړه ايقولون ايزعمون هكذا ایا دوی داسې زعم لري چې دا وړاندې تیر شو چې د دوی علم په حقانیت د پیغمبر دا یوازې او یوازې مستفاد ده د مسلمان د اقرار نه ولا يعلمون او دې نبويږي په دې خبرو باندې ان الله چې الله پاک يعلم علم ده ما پاسبن يسرون چې دې پټوي او ما اغس يعلنون چې کړه کوي الله سبحانه وتعالى ورسره معلوم ومنهم
بعضی د دوینا اغا خلق دی ومنهم بعضی د دوینا امیون جاهلان دی نپویا دی لا یعلمون الكتاب نپویگی الكتاب جنس کتاب الہی بانے یا تورات بانے الا امانیہ الا استثناء منقطع البت یتبعو امانیہ ارزوگانو بانے پویگی او دغی اتباع خیش پرست وَإِنْهُمْ أَوْ نَدِدُوا إِلَّا يَظُنُّونَ مگر اسی کمانو رکھائی فَوَيْلٌ هَلَكَتْ لِلَّذِينَ أَوْ كَسَانُ تَا يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ چی دیدی کی کتاب بِأَيْدِيهِمْ اخبرو رسولو سر نو ما مخی در تویدو یوزر چی یو خسلائی کاغذ لکی او کتاب لکی پلاس وخبابنی کتاب او کاغذ چک نلیک بل دادا چې انسان چې خط لیکي په خپل لاس یې لیکي پردي لاس یې نه لیکي زه د ستا په لاس باندې خط نشم لیکلی ته د بل چا په لاس باندې خط نشې لیکلی دا بأیدیهم ته څه ضرورت نو څو علماو په دا ویل چې اشاره د دې ته چې دا کوم تحریفات دوی کړي دي دا د دوی خپل افعال دي دا د بل چا افعال نه دي دا د دوی خپل افعال دوی په خپل فاعلین مبشرین د تحریف کله یو څوک فاعل وي د مسبب درجه کې او کله یو څوک فاعل وي مبشر درجه کې دوی فاعلین مبشرین دي مسببین نه دي او تاسو وینئ چې کله یو جنایت دائر شي په مابین د مبشر او د مسبب کې نو بیا ترجیح میں مباشر احکامی ټول دته متوجه د مسبب په درجه یو دا وجه او دویم دا ما ته د انسان د دماغو یو درې حصے دي یو ته شعور وای دویم ته تحت شعور وای دریم ته لا شعور وای لا شعور د سهو په صورت کې ظاهري لا شعور د سهو په صورت او د سهو په باره کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امتنا سهو او نسیان دا عفو دي عام قانونم دا عقلم دا سوا چې کم یو عمل چې عمد باندې وشي دا غي پوزیشن باید جدا وي کم یو عمل چې د سهو او د نسیان په اساس باندې وشي هغه باید جدا وي او په دنیا کې قوانینم د غسي ټول دنیا د سهو د نسیان او د عمد مابین کې فرق نو سوال پیدا شو چې دا کتابت الکتاب یا دا تحریف الکتاب دا شاید د دوی د لا شعور نه ساتي کله کله خلک د خلکو سره دوکي سپین کاغذ ورکی پته سه پته دستخط مجبوری کی دستخط باندې په نه باندې او کې د پاسې چې کم مضمون ولیکو او بار ټولنه ته کاغذ ووز نو خلک وایي چې دا د پلان کې دستخط ته په موجود امونیانو باندې چې تقریزونه کوي خلک دې کوم ډېر زیاتې دوکي کوي په دې کوم ډېر زیاتې دوکي کوي چې څوک تقریز در باندې کوي نو والدا پښتنه ورنکوا چې صاحب دا کتاب ما باندې ته تقریزاوي دا ټول کتاب دغه ده که څه زمینه اراده د شته څه نور ور جمع کړي که ټول کتاب دغه وله کاته خوښ دې شو د تقریز پیوي او که څه زمینه ورته پاتې و بیا ورته صاحب چې کتاب کله ټول پوره کې به ماته راو ډېر خلک دا منافقت کوي دا باندې به تقریز واخلي او د کتاب یو څه حصے به پاتې او په اخرانه حصہ کې چلانه یې درې کړي نو هغه کې صاحب د خدای خرافات ور جمع هغه پیونی او پاسو به دستخط وي او ته معاشره او پټولنه کې یو منل شوی انسان نو استاد د تقریز او د نوم نفسو استفاده او بد استفاده اته مسلبت نامه نو الله پاک فرمایي چې نه خدا سدا چې سپین کاغذ چا ورته راوړایو دوی دستخطونه پکړي نه ځنه سهوا ده نه ځنه نسیان د بأیدیهم په خپل لاس باندې دا کار کړی لہذا دغه تحریف د دې د لا شعور نه نه صادق د دې د شعور یا کوم صادق او ویل للذین هلكت ابو کسان لپاره یكتبون الكتاب چې دې لیکي کتاب بيدین والله سنو پلوسرا شعوری انداز کې
ثم يقولون دی باوجود بیاوائی هذا من عند الله دا دی اللہ دی جانب دا صد پارا لیشترو بی ثمنا قلیلا انجام داوی یا دی دین پار انجام نا بلکہ لام الغیا دا لام غرض والغیا دیولی تزان نا لکل چه غرض و غیا دا یشترو بی ثمنا قلیلا لکن در روپای وصلو گرد دنیا کې د دوه فتنو مقابله ډیره مشکله ده. یو د ښځو د هغې مقابله دا ډیره زیاته مشکله ده، او یو د پیسو مقابله ډیره زیاته مشکله ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي زه په خپل امت باندې د بل څه نه ډارېږم، البته په دې ډارېږم چې دولت او مال او پیسې ته به ډیره زیاته شي او دوی به په دغو لچونو کې راشي او دین به پرېږدي او په دین به امن نه کوي او ګمراه شي. بار بار ثمنا قليلا ويل هلكت لهم دوی پرا مما كتبت ايديهم تا اغنا چې لیکلي دي لاسونه د دوی وويل لهم او تبعیدا دوی پرا مما دغه مال حرامنا یکسبونه چې دوی ګټي په دغه تحریف باندې گویا کې الله فرمایي چې لعنت دی وي د دوی په دافعل او لعنت دی وي په ګټه باندې چې کومه ګټه دوی دغه یو خبيث فعل په نتیجه کې ترلاسه کړ. وقالو دا علت وای د پر دغه تحریف علت وای دا تحریف یې ولیکو ولدی په دې نه پوهیدا چې جهنم ته بسو د تحریف په نتیجه. الله فرمایي چې دا تحریف زکه کو چې د دوی یو بل فساد عقیده دوی خو عقیده دا و چې نحن احب الله نحن ابناء الله واحباؤه موږ د الله پاک د انبیاء کرام او زمانیو نو ځکه په الله ګران او چې کله په الله پاک باندې ګران یو نو موږ ته ټول ګناهونه معاف دي. صرف دا ده چې سبق ورځ مې بدل دي سکل کړو نو په هغه انداز کې به موږ ته عذاب ملاوي شي. نو موږ ته عذاب نه ملاوي، نو چې عذاب نه ملاويږي یو انسان عقیده دایي چې ما ته په هر عمل باندې عذاب نه ملاويږي قیامت په ورځ باندې ځکه دغه تحریفات کوي. وقالو او دوی ویل تمسن النار اسکلب ټچ نکی مونږ لره ور الا ایام معدودتان مگر ورځې معدودتان د شمار لاندې. ولورته ویا اتخذتم عند الله ایا حاصل کړي مدا عند الله من الله دی الله پاک نه عبادت دغه وعده فلا يخلف الله اسكرب الله تعالی فرضونه عهد او وعده فلنا ام تقولون او كنا ويتا سؤال الله الله پاک باندې ما اغسولا تعلمون چې تاسو هغه نه پوهیږئ بنا او زبتا بینوی اللہ پاک من کسب سیئتا چاچی ارتکاب وکد گناہ و احاطت به احاطا وکل در گناہ به بدر انسان بانی خطویتو دے گناہ خطوی اید دا من جمیع الجوانب حتی خرج بها الى الكفر دے طول جوانبنا بدبانی احاطا وکل در خطوی اید جوانب دے خطوی اید رئی خطیئه گناه د دې درې جوانب دي. یو دي اخلاق، انسان کله خطیئه کوي دغه تعلق د اخلاق سره، کله انسان خطیئه کوي دغه تعلق د اعمال مفروضه سره، او دریم انسان کله خطیئه کوي دغه تعلق د عقاید سره. نو عقاید سره هم د عقاید د طرفه هم د گناه او خطیئه په دوی کې خطاو کفری عقاید وسره د اعمالو د جانب هم دوی خطیئه او د اخلاق د جانب هم دوی خطیئه او دا گناه او د خطیئه دا په تمام جوانبو په لحاظ باندې په دوی خطا او حتی چې د عقاید په بنیاد باندې هم په دوی کې خطا او عقاید په بنیاد باندې خطیئه خطا کول معنا ده چې کفر ته وځي. الله فرمایي فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون داخل جهنميان دي او مشابه نشته. دا دومره زور مزکه ولګاو چې احاطه مراد احاطه من جميع الجوانب چرته حکم سخت لګیدل هم فيها خالدون دوی په دې کې مشابه او خلود فی النار دا حکم لازم شامل خاص شامل ده لپاره د کافر
مسلمان چې یو ځل مسلمان لا شي اگر که څلور ارتکاب د کبایر وکړي او په کروڑونو ارتکاب د کبایر وکړي یو ورځ به بیا هم داسې راځي چې دی به وځي د جهنم نه او جنت ته به هغې دپاره بیا د خلود ولا خبره صحیح نه ده الا ان کچېرې خلود په مقصد طویل باندې سړی حمل والذین آمنوا هغه کسان چې دوی ایمان راوړی او عملو الصالحات مقتضا د ایمان باندې عملونه کړي دي اولئک دا خلک اصحاب الجنت خاوندان د جنت دي هم فیها خالدون دوی په دې کې همیشه خلود الجنه والنار دا متفق علیها عقیده ده د اهل سنت والجماعه جهم ابن صفوان هغه په فنا د نار باندې قول کړی او فنا الجنت باندې قول کړی دا سوال راځي چې جنت به نه او دا سوال راځي چې جهنم به نه جهاميه جهم ابن صفوان وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ یاد کاروا چې موږ واغستله کلکه وعده د بني اسرائیلونه لا تعبدون چې بندګي نه کوئ دا خو نفي بندګي نه کوئ او مراد دې نهي ده لا تعبدوا بندګي مه کوئ بندګي به نه کوئ الا الله اگر صرف دی الله پاک نهي د تعبیر په نفي سره وشو نهي نه تعبیر کیږي په نفي سره دا په هغه وخت کې چې خبره اوضح خبره زیاته واضحه کما خبره کې چې لږ ابهام موجود وي کما خبره کې چې لږ ابهام موجود وي نو هغه ته سړی نهي کوي او کلکه نهي کوي په ټینګ سره خبره کوي چې خبره کې ابهام بین ان یکون و بین ان لا یکون لکه ته چې وایې ملګري ته چې باید چې سبق ته په ټیم باندې حاضرې داسې نه چې نیم سبق هغه تېر شوی و بیا دی بلغ دې راخستی و کتاب دې راخستی و روان او مخکې ویده وي صحیح ده اوس دا باید چې سړی په ټینګه درته ووایي په کلکه درته ووایي ځکه دا خبرې د دې خبرې او د سبق اهمیت دې ستا خواته داسې خاص واضح نه ده بین ان یکون و بین ان لا یکون ده کله یوه ورځ وي او کله بیا نه وي یو وخت وي بل وخت نه وي نو چې میاشتې رمضان هم شي که نه میاشتې رمضان او په میاشتې رمضان کې یو وخت سبق قضا کول یوه ورځ سبق قضا کول د عام کال د میاشتې سره برابر وي بیا ته کله یو وخت وي او کله نه وي په ورځ کې کله وي او کله نه وي صحیح او یا سبق شروع وي او ته خپل ویده وي او خپل په خپل باندې اړولی وي بیا په خیر کې روان وي او منجې صحیح ده نو دې ته باید چې سړی په ټینګه درته ووایي چې یا به سبق ته حاضرېږي یا صحیح به بستره واخله چېرته په تبلیغي مرکز کې دې راشه هلته ثوابونه ډېر دي دلته ثوابونه شته دي خو لږ به کم وي ما په خیال دلته به سبق زده کړه ډېره زیاته وي صحیح ده نو ته چې یوازې ثوابونو پسې ګرځې نو هلته تبلیغي مرکز ته راشه ډېر زبردست روژه دي پکې میلاویږي داسې به د خپله خټه تا ته خوشحاله وي او دومره زیاته شکریا به ادا کوي چې بیخي به درته خوشحاله وي صحیح ده نو دا داسې یو کار دا داسې یو عمل ده چې دا بین ان یکون و بین ان لا یکون د ذکر موږ سختي کوو او کومه یو خبره چې هغه د نهي یا د نفرت په حواله سره لږ واضح نو هغې ته خلک مطلب داسې ټینګه خبره نه داسې ټینګه خبره نه لکه اوس مثلا زه ته وایم چې ماسپښین مونږ چې قضا نه کوي او ظاهره دا ده نه به څوک قضا کوي نو دومره په کلکه څوک چاته نه وایي ماسپښین بیا مسلمان عاقل بالغ طالب هغه خو مونږ نه قضا کوي نو داسې زیاته او خفا ورکې نه ده موجوده څوک داسې په ټینګو الفاظو نه ورته وایي نه محتمم ورته وایي نه استاد ورته وایي نه لازم ورته وایي چې ګوره د ماسپښین مونږ چې قضا نه کوي ګوره د مازدیګر مونږ چې قضا نه کوي ځکه دا نه قضایي دا واضحه ده نو بیا په داسې حالاتو کې په نهي سره تعبیر نه کېږي په نفي سره تعبیر کېږي دلته هم خبره دغه شان ده چې عبادت د غیر الله دا داسې یو امر ده چې د هغې نهي بلکل واضحه نه ده په کار چې یو څوک عبادت وکړي د غیر الله نه ده په کار ده چې څوک په عبادت کې الله پاک سستیا کوي نو الله پاک په سستو الفاظو وایي په نرمو الفاظو وایي لا تعبدون الا الله تاسو بندگی نه کوئ مگر صرف دیو الله ټینګ نه ورته وایي لا تعبدو الا الله حالانکه منان دغه مراد
لا تعبدون بندگی نکوي تاسو الا الله مگر صرف دیو الله وبالوالدين احسانا واحسنوا بالوالدين احسانا احسان وکړئ مور پلار سره احسان وذل قربا او رشتہ دارانو ته والیتام او یتیمانو ته والمساکین احسان وکړئ د رشتہ دارانو سره یتیمانو سره والمساکین مساکینو سره وقولوا للناس او خلق حسنا خیر خبره ورته کوه خیر خبره عام مکلماتو کې هم نرم خبره د توحید ولا خبره د دین ولا خبره من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين دا قول حسن وقيموا الصلاة اقامت کوي د منځ واتو زکات ورکوي زکات ثم توليتم عن الوفاء بذلك العهد الله فرمایي چې بیا مو اعراض وکړ د وفانا بذلك العهد دغه عهد سره کوم وعده چې و په دې پرواله ونه الا قليلا منكم مگر کم خلقو دستاسونا وانتم معرضون فحالكم استاسو کی چتاسو اعراض کوونکی آئی عن الفکر فی عاقبت ذالک عن النظر فی عاقبت ذالک تولی موکلا اعراض موکل وعده مستو نرسولا وانتم معرضون او د دین هم اعراض کوي د پنجاب هم سوچ نه کوي چې الله پاک سره مواده ما تکړه دا دغه بچان جا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دَكْتُرْ خَبَيْسْتِ يَهُودُ ذکر کی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یاد کا اغوا دویتا چوا مغستلا لکا وعدہ دستاسونا یا مستقیم من مباشرتا دویتا خطاب دا وَاسْكُرُوا یاد کئی تاسو اِذْ اغوا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ چوا مغستلا لکا وعدہ دستاسونا لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ چنبتو یاوئی وین دستاسو ولا تخرجون انفسکم او نبا عباسی انفسکم اخوانکم قرون دستاسو من دیارکم دی قرون دستاسونا ثم اقررتم بیام اقرارو کپدیبانی وانتم تشهدون او تاسو گواهانی فقل اقرار بانی دی باوجود ثم انتم بیاتاسو هؤلاء دغت تاسو یدوم بالسقنا تقتلون انفسكم تاسو اجل رونا دستاسو وتخرجون فريقا منكم او تاسو بسل یو حصہ یو ډله منكم دستاسو من دیارهم تکرون د دولا تورات کې بن اسرائیل تدریج واضح احکام راغلي یو دا پنځمنس کې بسره وښ نه دویم دا یو بل بد کورونه شړاینا دی وطن نه بشړاینا دا دویم او دریم دا پتاسو کې د کمی قبیله یو کس چې د بل چا سره قید شي د په مشترک انداز په کوشش کوي دا غد خلاصو چنده ورته ودای راخلاص دا درې احکام په د درې احکام کې مخکینی دوه احکام دوی مار په مابین کې به وجل هم سره بنو قریظه بنو نذیر په منځ کې به جنگونه کوي سره بنو قریظه دا د اوس د قبیله حلیفان او بنو نذیر دا د خزرج د قبیله د دوی حلیفان اوس او خزرج په خپل منځ کې جنگیدل دوی په دې منځ کې تبان او بل سره جنگیدل دوی په خپل هم منځ کې سره جنگیدل نو جنگونه هم کول یو بل سره شړل به هم دوی قتلونه یو بل سره البته په دې خبره به عمل کو قتل کچرته به د بنو قریظه یو کس یو ځای کې بندي شو چاس را بقای شو نو بنو نذیر به په خاصورو کې ور سره شریک ادارشان برعکس نو چې چا ورته چې دا ولې کوي وای دا موږ ته الله پاک ویلي دي تورات کې نو الله پاک فرمایي چې صرف دا هم نو ودرته ویل تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض النور دو احکام مات کړه سره وجنه هم سره شړې هم او صرف په یو خبره کې اتفاق کوي ثم انتم بیاتاسو هؤلاء درکسان تقتلون انفسکم وجن قلزنون ان ورون اخفل
وتخرجون فريقا منكم او بس يوكل استاسنا من ديارهم دكورون دوينا تظاهرون عليهم تاسو امداد کوي عليهم فخلاف دوي د دشمن بالاسم وګنا سره والعدوان او بظلم سره استاسو دغه تظاهر دا متلبس وي د ګنا سره هم دا متلبس وي د ظلم سره وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ كَرَاشِتَا فَتَقِيدًا تُفَادُوهُمْ تُخْرِجُوهُمْ بِإِعْطَاءِ الْفِدْيَةِ بِوَبَاسٍ د أسرنا تخرجوهم من يد العدو تسير وباس د لاس د دشمن بإعطاء الفدية والقول د فدية الآن وهو محرم او د حرام د عليكم تاسبان اخراجهم او باسل د دوی افتؤمنون آیاتاسو ایمان ستی ببعض الكتاب و بعض کتاب بانی و بعض احکام بانی و تکفرون او انکار کوئی ببعضین ببعض نور احکام فما جزاؤمان نو ندا بدلا دے اغچا یفعلو ذالکا چه دا کار کی منکم ستاسونا الا خزیون مگر رسویدہ فی الحیات الدنیا پدغجون فانی کے و یوم القیامة اورست قیمت بنی یردون دیو پس قولشینا اشد العذاب سخترین عذاب دوام اللہ او ندع اللہ پاک بغافلین بخبرہ بتوجہ عما تعملون اعمال دستاسنا اولئک الذین دعا کسان اشتروا الحیات الدنیا اختاروا جدے پرکڑے دا دغجون فنی بالآخرت ومقابلہ دا آخرت کی فلا یخفف عنهم العذاب نسبک بنشد دوین عذاب ولا هم ينصرون او نبد دوین امداد کلیشیم ولقد آتينا موسى الكتاب او قسم مدی من ورکڑا موسیٰ علیہ السلام تا الكتاب دفد وهم کری یالذی چه گمراشون دوست رب اسباب دی ہدایت نہیں یا موسیٰ علیہ السلام نے بعد پر نور پیغمبران نہیں راغلی پیغمبران بنائی راغلی چه دوی تے شرح و وضاحت تے تورات کڑائی دوی پہ غریبان کو کوئی دلنا اللہ فرمائینا موسیٰ علیہ السلام تا میں کتاب ورکڑو دن رستم انبیاء کرام هم راستولیو او دغه شرح او تورات دی امر تکړیو چې دی په وجود دوی دا کار وکړ ولقد آتینا او قسم دی موږ ورکړه موسی علیہ السلام ته کتاب وقفینا من بعدی ورپسې کړیمو د پسې شان د بیر رسول انبیاء کرام آتینا او خصوصا موږ ورکړه عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام ته زوی د مریم بیبی د البینات واضح دلایل او معجزات و ایدناه او موږ تایید کړو د روح القدس پر روح سره القدس دا سره جگہ پاک روح القدس قدس مصدر ده مبني للفاعل او اضافت الموصوف ده صفات الروح القادس الطاهر ده تایید وکړو په پاک روح سره الروح القادس روح عبارت يذكر ويؤنث الروح القادسه اسملاش روح الطاهره اسملاش او طاهره ده روح القدس نه یا مراد جبريل عليه الصلاه والسلام جبريل عليه الصلاه والسلام په دې مرګره اور سره ګرځیدا یاد روح القدس نه مراد هغه روح چې کوم الله په خصوصي توګه سره د عیسی علیه السلام په وجود په بدن کې اچول او وکړه افکلما جاءکم افعلتم ما فعلتم زمخشری و افعلتم ما فعلتم ایتاسو کول هغه څه کول مو فکلما جاءکم نو هر وری چرا برتا ستا رسول پیغمبر بما پدس احکامات لا تهوا لا تميل الیه چې میلان بناو رغبت بناو اغیتا انفسکم نفسون دستاسو استکبرتم تاسو به تکبر وکړو انکار به موت ففریقا یو ډله د انبیاء کرام کذبتم تاسو دا غیر تکذیب وکړو فریقا او یو بل جماعت د انبیاء کرام تکفرون تاسو شهیدان وقالوا دوی قلوبنا زمون زنا غلفون جمع دی اغرفتا
په معنا د بند زموږ زړونه کلک زموږ زړونه په خلاف کې دي په پردې کې یو یا معنا دا د بعض علماء داسې وي چې دوی وایي چې زموږ زړونه ډک دي د علومونه بل چاته مو ضرورت نشته زموږ زړونه ډک دي څه پکې ځایږي نه علومونه ډک دي معارفونه ډک دي پیغمبر ته مو ضرورت نشته بل لعنهم الله بکفرهم بل اسراف ده دې پر به عبارت مقدر ليس الامر كما زعمنا الله فرمایي دا سره لکه دوی چوي بل لعنهم الله بلکې شلل دي دوی در الله پاک د رحمت خپلنا لری ساتلی دي الله پاک دوی لره د رحمت خپلنا لعنت بوته وي من رحمت الله کفرین بسبب د کفر عنادی د دوی فقلیلا ما یؤمنون نو ډیر کم خلق دوی کې ایمان راوړي ولما جاءهم ارکنا چراغ دوی ته کتابون لوی کتاب من عند الله دی جانب دی الله پاک نا مصدقون داسې کتاب تصدیق کوم کدا د ما دغه جنس کتاب سره دغه جنس کتاب لرا معلوم چې د دوی سره ده وکانو من قبل انام دویو مکه دینا چراد شدا پیغمبر او دا کتاب یستفتحون للذین یطلبون الفتح فالدشمن باندې په فتح وخت د دوی په واسطه باندې د دوی په واسطه باندې کله به هم چې دغه اهل کتاب د چا سره جګړه راغله اختلاف به راغله نو بیا به داسې وي چې خدایا د اخیرانی پیغمبر په توفیل د اخیرانی پیغمبر په توسل باندې موږ ته غلبه او فتح راکړه اخیرانی پیغمبر برازي موږ به د هغه نصرت کوو موږ به په د باندې ایمان راوړو هغه په خاطر باندې دا کار وکړو یعنی اولی دومره احترام ورته قایل دراتلونه مخکې وکانو اودی من قبل مخکې دراتلو د دې کتابنا یا د پیغمبرنا یستفتحون دای په مختلفت حال الذین ومقابل او کسانو کې کفروا یا فتح او کسانو باندې کفروا چې د کفر کړه فلما جاءهم ارکلا چراغ دوی ته ما هغه حق پیغمبر یا کتاب عرفو چې وای پیژاندل چې انه هو دا بالکل هغه ده چې کوم موږ کتابونو تذکرہ شکړه ده کفارو به نو کفر وکړي باندې فلعنت الله لعنت دی الله دی الکافرین وکافرانو باندې به سما ډېر بد هغه څه اشترو به باع به چې خرج کړوي باقی باندې انفسهم صلاحیت او استعداد د خپل ځان د هدایت بئس ما بد اغشا اشتروا به باعوا به چې دوی خرج کړ په هغه سره انفسهم صلاحیت استعداد انفسهم د خپل ځانونو صلاحیت د هدایت د خپل ځانونو استعداد د هدایت دای په خرج کو او هغه شای واغست هغه څه شي دي ان یکفر بما انزل الله هغه کفر ده بما په کتاب باندې انزل الله چې الله پاک نازل کړی کفر بالکتاب دای واغست خپل چې کوم صلاحیت او استعداد د هدایت او آی په خرج ان ينزل الله بغيان ده حسد دی وجه ان ينزل الله د دې سره حسد چې نازل کی الله پاک من فضله میرا باندې پرنا علی من یشاء هغه چا باندې یشاء چې اراده دی الله پاک من عباده بندگان خپلنا فباء اختشوا کاکل شول داخله بغضب جدید نوی قهر دی الله باندې علی غضب د پاسه په غضب قدیم مخکنا الله پاک ورته په قهر و تحریفات به کول په کتابونو کې چې دغه تحریفات سره انکار د پیغمبر هم ورجمع شو یو جدید قهر د الله پاک هم ځان لپاره جالب کړ وللکافرین او کافرانو لپاره عذاب مهین عذاب مهین سپکون کو وإذا قيل لهم چکلا ویل شي دوی ته آمنوا ایمان راوړې بما انزل الله
قرآن کریم باندې چې نازل ده الله پاک قالو دوی وای نؤمن من ایمان رو بما فاغا تورات باندې انزل علینا چې موږ باندې نازل ده ويكفرون او موږ انکار کو بما فاغا کتاب باندې کا انجیل وی کا قرآن وی وراءه چې غیر د تورات نه واول حق الان کې ما ورا دا عبد مصدق لما معهم تصدیق کون کدا دا کتاب معهم چې دوی سره موجود ده قل وتویا فلما تقتلون ان آمنتم بالتوراة كما زعمتم تاسو ایمانی په تورات باندې لکه څنګه چې تاسو وایي نو آیا تورات د تویل چې پیغمبران شهیدان کړي فلما تقتلون نو ولم شهیدان کړل ول شهیدان ول تاسو انبیاء الله پیغمبران دي الله پاک من قبل ما کې زمانه نه عمل در روان ده ان کنتم مؤمنین ولقد جاءکم او قسم دې ورغلو تاسو ته موسی علیہ السلام بالبينات ووضح دلائل باندې او په هدایتونو باندې او شرائع باندې دی باوجود ثم اتخذتم العجل بیا مؤمن اسخای و الاسر من بعد ذهابه الى الطور دای کوه تور کنا وانتم ظالمون وانتم مشركون تاسو ظلم په صورت شرک ان الشرك لظلم عظیم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یاد کړه وخت چې موږ واغستل کړه وعده تاسو نه ورفعنا فوقكم او موږ وچت کړه پاس تاسو نه اتونه کوی ته ادرته امه خذوا اخلما ارساتیناکم چې درکړی مو دي تاسو ته په قوتین په اجتهاد په مهنت په قوت سره واسمعوا او اورئ هغه څه چې دې کې موجود دي قالو دی به ویل سنن سمعنا موږ واورېدو وقلبان عصوينا فزلبي وينيمانو وأشربوا يا قالوا ضيبوي فلسان حال باني سمعنا وعصوينا وامورد نفرماني كو فزلبي دا خبروا وأشربوا في قلوبهم اور اڑولا شويو وصبوا اڑولا شويو تدزرونو دا العجل محبة ألوهية العجل محبت الوهیت عجل بکفرین وسبب د کفر د دوی سره قلوت او یا په سما یامرکم ډیر بد سچ امر کوي تاسو ته پاغي باندې ایمان وکم ایمان تاسو ته فجب ایمان چې تاسو دا وایي چې څخه په عبادت په الوهیت باندې وایي او د دې عبادت کوي ان کنتم مؤمنین کچیر تاسو رښتونی په ایمان کې اور ان كانت لكم الدار الاخره دا هغه د دوی د پر پکنده جواب لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى لن تمسنا النار الا اياما معدوده دا غي جواب ورته وایا ان كانت لكم الدار الاخره کاچری استاسو د پر خاصتا الدار الاخره واکو اخرنا عند الله یا الله پنځ خالصتا خاص کا بل چاره برانا من دون الناس بل ترجمه خالصتا من دون الناس بغیر نور انسانان فتمنوا الموت بارمانو کې مطالبه کې د مرګ ځکه چې هم دې جنت ته مرګ بلار بوازي ان کنتم صادقین کچې تاسو رښتونی ولن يتمنوا الله فرمایي اس کله بدوی ارمانونه کې مطالبهونه کې د مرګ ابدن کرم بما قدمت ايدين وسبب د او اعمال جوړانه کړی دي رسول د دوی والله الله پاک علیم خبردار د ظالمین په ظالمانو باندې ولا تجدنهم احرس الناس او تبا پیدا کې دوی راځي حریصان په ټول انسانانو کې علی حیاتین پرځوان باندې ومن الذين اشركوا او د مشرکانو نه هم زیات دوی حریصان پیدا کړي مشرکان دام په انسانانو کې داخل دي احرس الناس وبیا الله په خاصه ذکر کړ ومن الذين اشركوا وجداد چې نور خلق چې هغه ایمان بالبعث لري هغه دومره زیات ارمان دي ژوند نه کوي چې څوک ایمان بالبعث هغه وایي چې دا څونه دا چې دا ژوند ختم شي دا ژوند ختم شي او کې دا ژوند
دا به یو بله بڼه ولري بل شکل به ولري نو داسې خاصه پروا یې نه او مشرکان په بعض بعد الموت باندې قائل نه دي نو چې نه دي قائل نو بل ژوند مانی نه بس دا یو ژوند دی د دوی تر ما ډېر زیات ورته قیمتي دی دغه ژوند که د دوی د لاسه ووته نو به دوی وایي چې ابد نه پاتې پربت به ختمېږي نو د ډېر زیات احتیاط کوي د ژوند سره والله فرمایي چې دا یهود نصارا د دوی په نسبت باندې زیات محب دي لپاره د اوږدو عمرونو چې عمر دې زما دې اوږد ومن الذين او دعوا كساننا اشركوا چې دې شرک کړل يود احدهم يحب وخي احدهم يود لو يعمر 1000 سنة تعمير 1000 سنة لو يعمر لو مصدرية لو يعمر تعمير جدا تورق شيء عمر 1000 سنة زرقالا وما هو او ندد انسان بمزحزحه بچکون که دلرا من العذاب دی عذابنا ان يعمر عمر د تورق شي ذکران دی ګور ترکیب ته ورغونیس ما نفیا هو ضمیر اسم د فرد مار جد احد يود احدهم دا مبتدا اولا ان يعمر رستو فتوین د ان مصدریا سره تعمیره دا مبتدا ثانی بمزحزحه من العذاب دا خبر د مبتدا ثانی مبتدا ثانی سره ده خبره دا خبر د پر ده ما د پر خبر وای هم د اول مبتدا د پر خبر وای هم نو تقدیر دی پر بدا راوځي وما هو او نه ده احد یو کس تعمیره د عمر زر کالا بمزحزحه نجات ورکون کېدتا من العذاب دی عذاب نورم پکې ډېر اقوال علماء کړي او دا پکې آسان نه واضح وما هو او نه ده دا کس تعمیره عمر دی دا زر کالا بمزحزحه نجات ورکون کېدتا من العذاب دی عذاب یعنی که زر کالا عمر ورته ملاو شي آخر الامر به بیان په جهنم کې والله الله پاک بصیر عالم ده بما يعملون فاعمال دوی قلت وردو يا من كان عدوا لجبريل اغسو عدوا چداوی دشمن لجبريل نو اگر بل شبه مسله توحید باندې خلاصه د صورت کې موجود دی دوی وایي چې دا توحید په موږ باندې راو او کدا پیغام د جبريل نو جبريل خو زموږه دشمن کم وخت نو دشمن کم وخت چې قران کریم رسول پاک تر روان کړه د دې وخت نو دشمن یا د مخکې زمانه نه ځکه په ډیرو قومونو باندې جبريل علیه السلام کلی اړولې چې په وانه دي مخکې زمانه نه تکلیفونه په دې باندې راغلي جبريل په واسطه او دا زموږه دشمن ولورته یا من کانا اغسو چې وی عدوان دشمن لجبريل د جبريل د پاره جبريل کې پنځه شپږ لغات جبريل دا مشهور متواتر لغت جبر عبرانی زبان کې څوک وایي چې قوت توای او څوک وایي چې عبادت توای او ایل عبرانی زبان کې الله توای جبريل منا عبد الله یا جبريل منا قوت الله او قدرت الله الله پاک د خپل قدرتونو اظهار د عذابونو اظهار د دغه واسطه باندې کړو علماء فرمایي خپل نوم یې د عبد الجلیل جبريل علیه السلام خپل نوم ده عبد الجلیل او دا د لقب فانه دی جبريل نزل او نزل قرآن کریم علی قلبک فضل استابانی باذن الله فامر دی الله مصدقا لما بين يديه تصدیق کون کده لما دا غص بین یدیه دا کتابونو
چې د مخې ته دي وهدن او هدایت دا قرآن کریم وبشرا او خوشخبری دا للمؤمنین مسلمانانو دې پر من کان عدوا هغه څوک چې دای دشمنی لله الله دې پر او ملائکتی فرشتو دې الله دې پر او رسولي پیغمبرانو دې الله دې پر او جبرئیل او دې جبرئیل خصوصا تخصیص بعد التعمیم ومیکالا او دې میکائیل علیہ السلام ميك ومناد مطيع او إيل ومناد الله مطيع الله يلا اطاعت كون فإن الله تحقيق سر الله پاک عدون دشمن دل الكافرين دے کافران دے فرا ولقد انزلنا او قسم دیوی من نظر کلا الیکتا تا آیات بینات آیاتنا دے قرآن کریم بینات واضحات الدلالة على المراد ومراد دي الله پاکبانه واضحة دلالت کئی وما يكفر بها انکار نکید دینا الا الفاسقون مگر آکسان چه دی فسق کئی فاسقان دی او کلما عاهدو حمزه په مقدر باندې داخله ده لکه جارولا زمخشری چوای یا تبدیل ته ضرورت نشته او دا واو عطف دې پراده په مضمون دې ما سبق باندې بیا عطف ده نو چې تقدیر وای نو بیا بداسي شي کفرو ایا دې کفر کړه استفهام تقریری ده چې او کفر کړه وکلما عاهدوا او هر وانه چې دوی وعده کړی دا عهدن وعده نبذه ورزول د دې وعده لره فريق منهم یو ډله د دوی نه بل اکثرهم یو ډله نه بلکې اکثر د دوی نه یؤمنون ایمان لري ولما جاءهم ارکلا چراغ دوی ته رسول لوی پیغمبر من عند الله دلنا د جانبه مصدق لما معهم دا سه حال کې مصدق لما چې دا تصدیق کوونکی دا د او کتابونو معهم چې دوی سره موجود دي نبذ فريقون وګرځول فريقون یو ډله من الذين دعوا كساننا اوتوا الكتاب چې ورکړل شوی دوی ته کتاب الله کتاب دی الله پاک وګرځاو د دویم کتاب دی الله نه مراد یا تورات په تورات کې د قران کریم تصدیق موجود و او چې کله ورته نه پیغمبر نو دوی خپل تورات شان وګرځاو د خپل تورات په هغه حساب باندې عمل ونکړ په کومه حساب کې چې لیکلي و چې د پیغمبر تصدیق وکړي یا د کتاب نه مراد قران کریم دی چې دوی د قران کریم وګرځاو وراء ظهورهم شاعت د شاګانو د دوی نه کأنهم گویا کتبوای لا يعلمون چې سره خبره ندي چې دا څه واقعیا ده یا دا خبره مونږ ته هغه معلومه ده واتبعوا او دوی اتباع کړي و ولساده صورت کې مو ویلو چې دا بل شوبه و چې دوی ته ولاړه و مسله د شرک باندې او توحید باندې چې دوی به وي چې مونږ چې دا شرکیه کلمات وایو دا سحر چې کو دا عام طور مشتمل دی په شرکیه عبارت باندې دا شرک مونږ ته په تاریخي تسلسل باندې پاتې ده د سليمان عليه السلام نو دا پیغمبر ولې باندې کوي د شرک او دا خبره مونږ ته تاریخي تسلسل سره پاتې ده او راسیدلې ده هاروت و ماروت یا هاروت و ماروت نو نه موږ پیغمبر باندې کوي الله فرمایي وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان دي خلقو د پیغمبر په مقابل کې د الهي کتابونو په مقابل کې اتباع کړی دا ما تتلو الشياطين د هغه څه چې ویل په شیطانانو على ملك سليمان په دور د سليمان عليه السلام چرای برکت د سحر د هدایت په مقابل کې د خلکو د سیر اتباع کړو او سليمان عليه السلام د سحر دروازې بند کړې سليمان عليه السلام په تعلیم او سحر باندې یا په عمل په سحر باندې کفر نه وکړ شیطانانو د کفر راځي کړ او تعلیم د سحر هغه راځي کړ راځي کړ او په ما کفر سليمان عليه السلام هغه کفر نه وکړ
سلیمان علیہ السلام یو زر 22 کاله قبل المیلاد پیدا تاریخ ولی یو زر 22 کاله قبل المیلاد پیدا په یو زر 14 قبل المیلاد کې پادشاه شو خلافت د پلار نه ورته ملاو شو 902 کاله قبل المیلاد وفات شو سلیمان ابن داود علیهم السلام یو زر 22 کاله وړاندې پیدا ده د میلاد عیسی علیه السلام د پیدایش نه یو زر 14 کاله وړاندې دته خلافت ملاو شو د اسرائیلو حکومت او بادشاہي ورته ملاو شو بیت المقدس د دې او وادي عسقلان بیت المقدس دای دار الخلافه و دای عاصمه و دار الخلافه او 902 کاله قبل المیلاد د وفات وسلام پاک فرمایي چې سلیمان علیه السلام په دور کې شیطانانو انسی شیطانانو یا جنی شیطانانو یا لکه امام رضی فرمایي دواړو انسی شیطانانو هم او جنی شیطانانو هم سحر رایج کولو کوشش کوي چې سحر رایج د سحر پر رایج کولو کې دوی ته څه ګټه په دې خلکو چې دا چې رایج کول څه ګټه نو یو څو ګټه وي یو دا چې د خلکو دعوت به ورکاو خلکو ته به دعوت ورکاو الى عبادت الكواكب د ستورو عبادت دا به څنګه کوي دلیل د مناظمه سره د سیر او د عبادت الكواكب د ستورو د عبادت او د سیر په منځ کې څه ملازمه او څه مناسبت خلکو ته به دوی ته اصول دا ورکاو چې اصل په دې کائناتو کې چې کوم خیر او شر درومي دا خیر او شر کې مؤثرین او فاعلین دا ستوري دي پرون ما دې فرشتو په تشریح کې درته ویل چې بعض خلک فرشته او شیطانان دا کواکب وتوای نو دغه ساحرانو بخلکو ته دا تاثر ورکاو او د دې خبره تبلیغ به ورته کو چې دې کائناتو کې د خیر او د شر مالکان داستوري او موږ دغه نمائندگان موږ د دستور سره رابطي لہذا موږ ته د دوی دا پیغامات دي چې زموږ بندګي کوي د دستور موږ دغه نمائندگان نو په یو کانی به دوه مرغې وښه یو خو به خلک مبتلا په شرک په عبادت ته کواکب بل به ځان ورته کراکر نماینده دغه ستور او چې ځان به نماینده ورته کراکر نو بیا به خلکو اولا دوی ته رجوع کوله شکرانه پیسې دولتونه دا به ول دوی ته راتله بیا به دا شکرانه او پیسې او دولتونه نظرونه اکثره فیصدی به د دوی سره جمع شو ځان ته به کې خوده او دا څنګه فیصدی به د کواکب په نام باندې بیا تقسیم کو بیا به خلکو ته وایي چې دا مده د په نام باندې او دوی راضي شو یو کار دویم کار دا امام سیندی رحمه الله فرمایي چې په دنیا کې د لګو خلکو همیشه د پر دا کوشش پاتې شوی چې ډیر خلک ځان لپاره په یو نام په بل نام په یو حربه په بل حربه غلامان جوړ نو دوی طریقې او دا بالکل تجربه یو طریقې ته وایي الوهیت الناس دویم طریقې ته وایي ملوکیت الناس یو ته وایي الوهیت الناس دویم ته وایي ملوکیت الناس الوهیت الناس معنا دا ده چې په علم په تعلیم په دې باندې د لګو خلکو قبضه وشي عام خلک جاهل وساته په ټولنه کې په جاهلانو باندې د پیر د مولا د ډاکټر په نوم باندې زبردست حکومت کیږي دا د دروغ پیران او دا د دروغ بے علم اخوندان
دا په خپل کلی کې په خپل علاقه کې عالم محدث فقيه منطقي متکلم دې سره نه برداشت سخت بد پله کوشش وکړي چې عالم بدنام ولې چې څوک زیاتېږي علمي دنیا هغه ترقی کوي او علم خوري دومره په دې حقیقت خلکو ته واضح دی چې په تر دې ځای پورې څومره چې علم زیاتېږي او د حقیقت خلکو ته واضح کېږي دومره خلک د دوی د پنجو نه د دوی د غلامیت نه ووځي دا طبیعي خبره ده او تجربه ده مشاهده هم نو دې ته وایي الوهیت الناس دغه شان په ډاکټرۍ نظام کې داسې په بل کې داسې په مال هغه ډاکټر چې په جاهله منطقه کې دی ډاکټر سبه ډاکټر وي او سبه ډاکټري یو سړی د سنې ګوبري باکس واخیسته وې څه وې ډاکټر دا مفروض نه ده د حقیقت څه فرضي خبره نه شاید د سړی اوسم ژوند دی نو بکسونه واغسته ډاکټري دوا وکړه ګرځیده چرته وځړه پټي ورته راغله یا بدا ګرځیده په کارو با زړې پټي ته ډاکټر سے خبر شو چې ته ډاکټر یې یو ځل زبردست ډاکټر ما وایي تمام نه نو ما دستانو نو دا فورا باکس خلاص کړی دستانه راغسته نو یې زړه پټي د زړې پټي غریبان لاسونه کو ډېر ډنګر او ډېر کمزوري صاحب بدل دستان پټینګه کړی دا د نر بچي اختر خپل مسله نو زورې د تور کړی دا دوایي په دې غزنانه په دې طرف باندې په دغه جام باندې ولګیدا او دا سر روان دي لاندې ته دا خزه د وتوي چې تاسو ساړه شو د طرف مینه په سور شو دا ورته نور به ساړه شي او تا باندې ډاکټر نه دی اورید دا به نور هم ساړه شي نو دا ډاکټران چې دا خلکو استغلال او استثمار کړي ټول عمر یې د خلکو د ژوند سره لوبې کړي ټول عمر یې د خلکو سره د خلکو د ژوند سره لوبې کړي د دې په وجود کې تجارت کړي دا چې د دغه ته صحیح ډاکټر راځي چې MBBS وی او MD کړي وی او مطلب دغه ټغاټه ډیګري اخستې وي دا په هیڅ صورت باندې نه برداشت کوي لکه خلکو وز دا حقیقت خلکو ته واضح دې توای الوهیت الناس دویم د ملوکیت الناس ملوکیت الناس د مال او د دولت په وسایل باندې د محدود خلکو قبضه کاد الفقر ان يكون كفر چې په جاگیر باندې د ستا قبضه ای پس مکه باندې ستا قبضه مارکیټ تجارت باندې ستا قبضه غراو د غرو په پیداوار باندې ستا قبضه نو عامه په ټولنه کې چې کوم غریبان اوسېږي د دغه قبضې د وجه به ستا غلامان دته ملوکیت الناس نو دا دوی طریقې دي د مخکې زمانه نه تر اوسه پورې جاری الوهیت الناس او ملوکیت الناس او امام سندی رحمه الله فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام د تحریک د نبوت یو واضح خصوصیت دا هم و چې د الوهیت الناس او د ملي ملوکیت الناس په خلاف ملي غورځنګ کړ ابراهیم علیه السلام څه کړ د الوهیت الناس او د ملوکیت الناس لکه د خلک قابض چې په دولت باندې لکه د خلک قابض چې په تعلیم باندې چې لکه خلک قابض چې په تعلیم او په دولت باندې نو عامه جماعه د بشر او د انسانانو ټول د دغه خلکو هغه غلامان جوړ شي ابراهیم علیه السلام اول د مقابله کې جهاد او لوی مزاحمت الوهیت الناس خلاف او د ملوکیت الناس خلاف وګوره اولینې سورۃ چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته راځي الله پاک داسې نه ورته وایي چې اقیم الصلاه الله پاک داسې نه ورته وایي کتب علیک الصیام تاسو نه ورته وایي الله پاک فرمایي اقرا بسم ربک الذی خلق یا رسول الله قرات وکړه قرات عام پوهه ورکړه خلکو ته د الوهیت الناس په وسط باندې دا محدود خلک دی ابو جهل ابو لهب په عامه جماعه باندې ناس دي د دوی د الوهیت الناس ورختم او دا به د تعلیم په وسیله باندې کې اما ته وې دا تجربه کوي بیا مشاهده کوي
چې په کم ځای کې علم او دانش زیاتېږي د لږو خلکو قبضه او نورو د ډېرو خلکو غلامیت ورسره ختمېږي، خلک ازادۍ طرف ته ځي. او هېڅوک دا نه غواړي چې څوک د ده د قبضې نه دې ووځي. د دنیا په مخ باندې ازادي په خلکو بده لګي چې کوم خلک د چا غلامان او دغه سړی د ده د لاس نه ووځي او دی ازادي کې دا څه کوم پته شته. دغه شان پیغمبر علیه السلام هم د ملوکیت الناس په خلاف ملوکیت چې بعضې خلک په وسایلو باندې قبضه وکړي د دې خلاف یې واضح احکامات راغلي. سود بند ده د ملوکیت الناس دپاره واضحه فرموله غټ سبب واضح سبب هغه سود ده. سود یې منع کړه، قمار یې منع کړه، میسر یې منع کړه. د پاسه صدقات په خلکو واجب کړه، د پاسه صدقات په خلکو باندې لازم کړه. او ګوره پیغمبر علیه السلام په ځان باندې صدقه حرامه کړه، ځان باندې صدقه حرامه کړه. هسې نه چې خلک دا سوچ وکړي چې یاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ دعوه کوي، د ده مقصود هم دا دی لکه مخکینیو ساحرانو چې کوم کارونه کول چې ځانونه بې نمایندګان د کواکبو فرض کړه خلکو ته چې موږ د دغو کواکبو او د دغو ستورو نمایندګان موږ یو، لهذا اول دغه صدقات او نظر ما ته راوړئ، دې نه بعد به بیا د دوی په دربار کې قبلېږي. رسول پاک صدقه په ځان حرامه کړه، په خپل نسب یې هم حرام، په بنو هاشم یې هم حرام. دا به د سره نه صدقه به نه من باب سد ذرایع چې دا د استغلال او د استثمار د انسانانو دروازه مکمله بنده شي. نو دغو ساحرانو به چې سحرونه کول نو یو مقصود یې پکې دا و چې دعوت به ورکوه خلکو ته الی عبادت الکواکب، د کواکبو عبادت. دویم دا چې دغه سحر سره به دوی په خلکو باندې محدودو خلکو په ډېرو انسانانو باندې اولوهیت الناس قائم کړه. او د اولوهیت الناس د وجه نه به دا ډېر خلک د ځان دپاره غلامان ساتلي. ځکه او صحابه کرام وویل بعثنا لنخرج العباد عن عبادة العباد الى عبادة رب العباد. الله پاک مونږ دې دپاره استولی یو چې مونږ د بندګانو د غلامۍ نه وباسو او د الله پاک په غلامۍ کې ودرېږو. بندګانو د غلامۍ نه وباسو او د الله پاک بندګۍ کې ودرېږو. سلیمان علیه السلام په خپل دوران حکومت کې چې څومره هم وسایلو د سحر کتابونه هغه ټول راواغستل، هغه دفن د ده د وفات نه بعد بیا شیاطین راپاڅېدل، شیاطین الانس والجن، او دا کتابونه خلکو په معامله کې بیا راښکاره او بیا دغه سحر هغه عام شو. واتبعوا ما تتلو الشیاطینو، دوی اتباع کړې ده ما هغه څه تتلو الشیاطینو چې شیطانانو وي علی ملک سلیمان، علی عهد سلیمان، علی عهد ملک سلیمان، په دور دی بادشاہی د سلیمان. وما کفر سلیمان، او کفر نو کړی سلیمان، ولکن الشیاطین، لیکن شیطانانو انسی شیطانانو جنی کفرو دے کفرو که یعلمون تعلیم ورکولو الناس انسانانو تا السحر دی سحر دی لغت پہ اعتبار سره کل ما دق ولطف ماخذه، هر هغه شی چې د ده ماخذ هغه دقیق او لطیفي او باریک دې ته سحر وایي. سحر په اصطلاح امر خارق للعاده بواسطه نفس شریره، دا یو امر ده خارق للعاده بواسطه نفس شریره خبیثه، د داسې نفس په واسطه باندې چې هغه شریر او هغه خبیث، دې ته سحر وایي. امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې د سحر د پر اته انواع نقل کړي دي، اته اقسام. امام ابن عاشور رحمه الله فرمایي چې اته وړه انواع په دریو اصولو کې باندې، دا اته وړه انواع د دریو ضوابطو نه وزنه درې اصول دي سحر. یعنی دا سحر څنګه کې اسباب د سحر، طریقه د سحر، نو هغه درې طریقې. یو طریقه دا ساحر خپل نفس ته تمرین ورکړي،
دا توجه د دې تمرکز دې کې ځان ماهر یو شي ته جدای توجه کی هغه شی کې انقلاب راشي نو یو صورت دا ده یا یو سبب دا ده چې د خپل نفس ته نفس خبيث او شریر ته تمرین ورکړي مشق ورکړي ټریننګ ورکړي د تمرکز یې ډېر برابر زموږ د ستاسو د ذهني تمرکز صحیح نه وي خبره باندې ذهن متمرکز کې منټ 2 منټه بعد ذهن بیرته بیا متوجه شي بل کا یو مضمون یو خبره چې دا سونی سیاست د رسول نه په دماغ کې خوب ده یا د توجه کټکی نو یو طرف ته خپل نفس ته د تمرین ورکړي بل طرف ته کم یو انسان چې مسحور یې او د اراده کوي چې په دبن سحر کوي د هغه د قوتونو د تضعیف کوشش کوي چې هغه کمزوري نفسانی قوتونه کمزوري کله چې دغه ساحل د دې تمرین د وجه چې خپل نفس ډیر قوي کړي دای متوجه شي مسحور ده او د مسحور قوتونه کمزوري وي نو چې په کوم انداز باندې د تخیل دی یو تصرف ما کوي هغه اثر په مسحور کې ظاهري نو یو طریقه ده دویمه طریقه ده چې بعضی په جواهرو کې په معادنو کې په کانو کې په دې کې داسې خاص اثار موجود چې هغه در سره نو په یو شي کې په مطلوب انداز باندې تغییر کولای شي یو تصرف کولای شي دغه کانو معادنو جواهرو د دوی د اثارو نه دوی استفاده د دویم اثر دریم اثر هغه ته موږ تاسو پښتو کې د لاس صفای وایي عربی کې ورته خفه الید سرعه الحرکت وایي شعوذه ورته وایي سرعه الحرکت حرکت خفه الید د لاس صفای تمویل چالاکی خداع دوکه ساحران کله کله چالاکی کوي په خلکو باندې او زر زر بداسي او حرکت وکي تا ته په خیال کې یو څه شي درځي یاره دا کاریو دا دریم شو احتیال ورته شعبدازي ورته اردو دغه درې اصول څومره هم چې انواع امام رازي رحمت الله علیه نقل کړی دي په تفسیر کابیر نو علامه ابن عاشور رحمه الله فرمایي چې دغه درې تراجي کلمات وای دغه ساحرات په دې کلماتو کې په روح خبيثه او سره استفاده کوي ارواح خبيثه یا شیطانان دنیا شرکیه کلمات په دې کې نداء غیر الله په مختلفه حربي استعمال هغه د وجه اثر راشي البته په مسحور سحر د پر حقیقت تاو کنه عام معتزله دینه منکر و سحر د پر حقیقت نشته جمهور اهل سنت والجماعت فرمایي چې سحر د پر بالکل حقیقت شته دوی وايي معتزله و سحر د پر حقیقت ځکه نشته نو بیا به یو ساحر رافاسي او اظهار د سحر به وکي او دینه بعد به دعوا وکي چې زه پیغمبر یم نو خلک به په التباس کې واقع شي د نبی کاذب چې ساحر مثلا او د نبی صادق د دې په منځ کې هنر فرقونه نشته یو هم انسان د بل انسان یو هم اظهار د امر خارق وکړ بل هم اظهار د امر خارق کړ بیا امتیاز شي حتی چې بعض معتزله په دومره شدت اختیار کړی چې وایي چې کچا وای چې سحر د پر حقیقت موجود ده او دا سر کوي حقیقت دا تمویل نه وي دا د کفر خطر دا کافر لیکن اهل سنت والجماعت فرمایي چې سحر د پر حقیقت شته د دې په دنیا کې نه مثال شته او نه به څوک پیش کی او نه د الله په دې عادت جاری ده سحر 4 قسم سحر کوي نغه باندې به اثر مرتب کیږي او کله هم سحر دې پیغمبري دعوا وکړه زه پیغمبر یم او دا کاذب ده
نو د ده په لاس باندې به داسې امر خارق الله به بیا نه ظاهروي چې هغه د ده د دعوې سره برابر او چې په خلکو باندې انتباس راشي. دې باندې د الله پاک عادت نه دی چاهلی چې دا کار وشي، بلکې عادت یې برعکس چاهلی دی چې د ده په لاس به داسې یو څه ښکاره کېږي چې خلکو ته د ده دروغ ښکاره شي. نور نفس حقیقت خوشته دی صحت لپاره په رسول الله مبارک باندې اثر کړی. دا دوه سورتونه چې نازل شو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. د لبید ابن عاصم یهودي دوه ورونو پر رسول پاک باندې سحر نه وکړ، حافظه د رسول پاک ګډه خپله وه. ما به یو کار نه و کړی، ما به یې کړی نه، ما به کړی و، ما به یې نه دی کړی. نو یو ورځ پروت و، مطبوع فرشتې راغلې، یوه سر ته یوه خوا ته ودرېده، یو د بلې ته وایي ده باندې څه شوي دي؟ وایي نو قد توبه، ده باندې په سحر شه مطبوع و. وایي چا به کړی؟ د لبید ابن عاصم دوه ورونو به کړی. کم ځای؟ یو ګمنځ ده، یو د ده د سر ویښته دی او یو داس د کجورې پټ ده، پلانکي کوهي کې ده. صحابه ورغله، راواغسته، 11 بوټې ورکړې. نو دوه سورتونه نازل شو، سورة الفلق، سورة الناس. اول 15 آیته او د دویم 6 آیته. یو آیت به وي او بوټه به خلاصوله. رسول پاک فرمایي چې ټول مې کله خلاص کړل، وجود مې داسې خلاص شو لکه په یو پړي دي چې انسان تړلی ډېره زمانه وده خلاص شي، څومره وجود تازه شي. نو په ده باندې اثر، نو بل چا باندې په خپل اثر. حتی علامه آلوسی رحمه الله فرمایي، صاحب د روح المعانی، وی دا ممکنه ده چې د سحر په وسطت باندې یو څوک د چا نه خر جوړ کړي، یو څوک د چا نه خر جوړ کړي. دا ممکنه. کعب احبار به وایي، وی څه کلمات دي چې زه یې وایم، که چېرې دا کلمات ما ویله نه، د یهودو به د سحر په وسطت باندې زما نه خر جوړ کړی، که دا یهودي عالم به بیا مسلمان شي. نو دا انقلاب وایي کېږي. بیا یو کس ما ته ویلو، زه د ځان خبره نه کوم، ما ته یو کس وی عالم، هغه وایي چې ما ته یو کس وی چې دا خبره وایي ما سره خپله شوې ده. په یو منطقه کې وایي زه روان وم، وایي داسې یو سړی رانه مخکې شو، د ښي لاس ته یې څه شی شوف کړه او چوف یې کړه، داسې ما طرف ته یې راخلاص کړه. وجود کې مې داسې تحول پیدا شو. دا بل لاس ته یې څه شی چوف کړه، دا یک صاحب ما ته راخلاص کړه، ټیک ټاک ځار نه جوړ شو، څادر ورسره زما غاړې ته یې واچوه، کور ته یې کش کړه، بازار ته یې بوتله، بازار کې په قصاب باندې خرڅه کړه. ښه په ځان پوهېږم چې زه تنکی د تنکي زوی یم، خو دا شی رانه جوړ د وجود په لحاظ په ډنګر و څه به و. وایي قصاب هغه زوی ته ورکړم چې دا کور ته بوځه او څو ورځې وساته، روغ واښه ماښه، دې نه بعد بیا ورسره بوځه. کور ته یې بوتلم، هلته په کور کې زه یم، دوی واښه راته راوړي. واښه خو زما دی صورت نوعي خلاف دي، دا زه چېرته خوړی شم، یا په کومو لوښو کې چې اوبه ورکوي حیواناتو ته، دې کې څوک څکای شي، خو څه ویلی هم نه شم، سوا د دې نه چې په سترګو نه مې اوښکې روانې دي د شپې و د ورځې، بل څه نشته. 2 ورځې مې تېرې کړې، 3مه ورځ مې تېره. 3مه ورځ به هغه پلار قصاب د زوی نه پوښتنه کوي کورنۍ نه چې هغه اوزه څنګه شوه. وی هغې ورته وویل چې دا خو 3 ورځې کېږي چې ژاړي دا اوزه، داسې عجیبه ده. نو هغه لکه کې سحر عام ده. نو ده وی هغه وایي د قصاب وایي چې داسې نه چې انسان یې ورته خو دا شی عام ده. وی زه یې روانه کړم، په علاقه کې څوک نیک بزرګ سړی به و، پیر څه عالم به و، هغه ته وروستم. په دغه باندې څه سحر خو به نه. نو هغه کلمات وویل او سورتونه یې وویل او په ما باندې چوف کړه، بېرته ټیک ټاک انسان. الله الله دا ما ته ویلي دي، عالم نه ته ویلي، دا وایي چې ما ته یو کس وي خبر کړی چې ما سره معامله خپله شوې. نو والله اعلم چې څومره به یې خدا. علامه آلوسی رحمه الله فرمایي دا ممکنه چې هغه دی څوک د چا نه دی خر جوړ اوزه دې ورنه جوړه کړي، بله دې ورنه جوړه، دا کېدای شي. بهر ترتیب ساحر د وژلو په باب کې فقهاو عبارتونه مختلف. امام ابو حنیفه رحمه الله ته منسوبه ده چې مطلقاً یې وژني. څه علما فرمایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې که چیرې دا سحر کفر ته مفضي ارتداد
نو نارینه به وژلی شي زنانه نه ځکه د امام صاحب مسلک ده چې مرتده ښځه د هغې وژل نشته د مرتد وژل د سړي سره خاص ده او که چیرې دې درجې ته نه ورسېدله نو بیا به جیل ته واچولی شي او د ده اصلاح پوه شي نو څه علما یې مطلقاً وژل څه علما فرمایي چې فرقونه ورکې د سحر داسې خاصه ابتدا نه ده معلومه د مصر د تاریخ نه چې ګوري نو د میلاد د عیسی علیه السلام نه تقریبا 3000 کاله وړاندې هم د مصر په آثارو قدیمو کې داسې یو څه شته چې معلومیږي چې سحریه اصول په هغه وخت کې موجود داسې خاصه ابتدا نه ده معلومه چې د هغه ورځ نه سحر شروع شي شیطاني علوم دي سحر نو کم مخنا چې د وحی سره د شیطان مقابله راغلی ده د شیطان شیطانی او دشمنی د آدم علیه السلام د پیدایښت سره شروع ده نو هغه وخت نه معلومیږي دا چې سحر د وحی د علومو په مقابل کې شیطان همیشه د پر هر زمانه کې کوشش کړی چې په یو نه یو شکل په خلکو مابین کې راځي نو کوم مخنه چې ابتدا د وحی ده مغه وخت شیطان دا کوشش کړی د وحی تعلیمات هغه مست نه یو ده او دویم